تشکر وکیل صاحب و دکتر صاحب نجیب. چرا وکیل صاحب؟ نه پوهېږم چې د دې په مورد کې څه ووایم. میشه یک چیز بگویم؟ چشمایتان داره میگه. فکر کوم چې زما تر سویې لوړ دي. د ده په مورد کې ویل زما تر سویې لوړ یې بولم. په دې کې هېڅ شک نه وینم چې د ده په وخت کې ځینې خویندې کونډې سوي وې، ځینې پلار بې اولاده سوی و، ځینې اولاد بې پلاره سوی و. دغه ټولو کورنیو ته تسلیت وایم. ولې یو څوک دی چې د لسونو کلونو څخه وروسته هم د ولس پر زړونو باندې د خپل ولس پر زړونو باندې قبر یې باچې کوي، پر مړینې باندې د ولس پر زړونو باندې باچې کوي. دا د ده اخلاق. زه پر کارکردګۍ باندې بحث نه کوم چې د ده په وخت کې څومره ظلمونه سوي دي، څومره اشتباهات سوي دي. خو طبیعي خبره د رئیس جمهور و، هم به مثبت کړنې درلودلې، هم به منفي کړنې درلودلې. ولې دی که تاسو دا ویډیو وګورئ، دغه هره ویډیو یې د عبرت درس دی و افغانانو ته. او ډېره جالبه دا ده چې په هغه وخت کې ده یو پیشبیني کړې و، اوس دا ټوله رښتیا کېږي. دا ټوله یعنې یو فیصد هم نه ده دغه څه چې ده ویلي دي اوس فلمونه پر جوړ سوي دي. د ده پر پیشبینۍ باندې فلمونه جوړ سوي. خدای دې مو عقیده نه راخرابوي. د وطن اصلي بچی، یو واقعي افغان، یو با استعداده، فصاحت و بلاغت او یو نتاک، او هغه څوک چې خبرې یې پر خلکو باندې نه غمېدلې. ما یې صفت وکړي، دا زما شخصي نظر دی. او خدای دې وکړي چې هغه کورنۍ زما سره په دغه باندې ونه دردېږي چې خپل د کورنۍ عزیزترین غړی یې د ده په وخت کې د لاس څخه ورکړي. خو افغانستان 44 ولایت یې درلودله، مختلفې مرجع درلودلې. خامخا به یو څوک دردېدلی، یو څوک به شهید سوی، مالود سوی. د په وخت کې به د افغانستان څخه و د کور کلي و مځکې پرېښودلو ته مو مجبوره سوي. خو که داسې یو څوک فکر وکړي چې ده څه شي درلوده خپل په وجود کې، څه شي درلودله چې نن د ده قبر د ولس پر زړونو باندې باچې کوي. یعنې تاسو باور وکړئ چې تر اوسه پورې مې داسې څوک نه دی لیدلی. داسې کسان مې ډېر لیدلي دي چې وایي د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې زما پلار یې د کوره وایستی، مړی و ژوندی بیا ورک سو. مګم خدای پاک دې غر کې رحمت وګرځوي. یو جیږ افغان. هغه څوک چې پلار یې د ده په وخت کې خپل پلار یې د لاس ورکړی، هغه هم ده ته دعاوې کوي. بسیار تشکر. خو بس دعاوې وکړو چې لوی او مهربان الله جل ټوله د حق د لارې د شهیدانو سره دې یو ځای الله پاک رب العزت غر کې رحمت او جنت فردوس ته ځای او کورنۍ ته تسلیت وایي او خدای پاک دې یوازې ورکړي. آمین.